پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره راسره په خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محمد عیسی مبارز وصل شوی دی. مبارز صاحب ستړی مه شئ، وخت مو په خیر. فکر کوئ ولې په هیواد کې د نفتي توکو بیې د ټیټېدو پر ځای مخ پر لوړېدو دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عیسی سلامونه تاسو ته، استاد درانه همکارانو ته، د طلوع تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. لکه څنګه ستاسو هم پر جریان کې او موږ تاسو ګورو د سون ټوکي پر افغانستان کې په بیل خصوص په دې څو میاشتو کې ډیر تغیرات کې دي یا نوسانات کې لیدل کېږي چې دغه تغیرات یا دغه نوسانات د دې سبب شوي دي چې د خلکو مصرف کوونکو د شکایتونو سبب شوی او همدارنګه د دې لپاره چې دغه مشکلاتو د حل لپاره باید پر څو منابعو باندې باید موږ تاسو کار وکړو. چغار منبع ته په کتو سره باید وکولای شو تر څو پر داسې مشکلات حل شي. اول پر ټولو کې پر داسې منبع باندې کار کول دا دي چې پر افغانستان کې داخلي مصرف څومره ده، آیا څومره خلک مصرف کوونکي دي، په خپله دغه منابع موږ تاسو لرو او که نه لرو، او څومره واردات له کومو هیوادونو نه کوو. مبارز صاحب دقیقاً زما پوښتنه دا ده چې اساسي ستونزه څه ده چې دغه بیې مخ پر لوړېدو دي؟ محمد عیسی همدې خبرې ته راځو. اوس ګورو موږ تاسو که چیرې پر داخل د افغانستان کې د مصرف کوونکو او د عرضه کوونکو ترمنځ تناسب نه وي نو دغه مشکلات رامنځته کیږي. بله خبره دا ده چې د دغو اجناسو یا د سون د ټوکو راواردونکو سره باید دوی سره خبرې وکړل شي چې آیا پر هغو هیوادونو چې موږ تاسو واردات لرو هغوی پر وارداتو باندې کومې اغېزې کړې دي یا د موږ تاسو په وارداتو باندې کوم مشکلات یا کوم نوي تعرفي وضع کړي او یا هغه د سون ټوکي چې موږ تاسو پخوا راواردول پر هغه اندازه باندې نه راواردېږي او یا د جنګونو مشکلاتو چې پر هیوادونو کې چې هغه تولیدونکي دي د نفت د سون د ټوکو دي هغه نشي کولای په هغه مقدار باندې دغه هیوادونو ته لکه افغانستان غونډې او نور مصرف کوونکو ته ورصادر کړي. پر دې مشکل باندې باید اول وغږیږي. موږ تاسو چې ګورو اصلي مشکل خدا ده چې په هیوادونو کې جنګونه دي، حالت خراب ده، هلته څوک چې تولید د نفتو لري یا د سون د ټوکو لري هغه د خپل هم په مشکلاتو کې. خو بیا راځو بل خبره ته دی دلته چې پر افغانستان کې ولې د دې لپاره دغه منابع نه دي جوړې شوي چې تر څو پورې هغه اموال چې افغانستان ته راځي پر یوه ورځ پر یوه میاشت باید دا تغییر ونه کړي. موږ تاسو باید داسې زیرمې ولرو چې د دې زیرمو په استفادې سره وکولای شو د یو کال تر 2 کاله تر 3 کاله پورې دغه قیمتونه باید ثابت وساتو. ولې دلته مصرف کوونکي یا د نفوس کله چې موږ تاسو وګورو د افغانستان نفوس طبقاتو سره او د موږ تاسو د واردات طبقاتو سره نو دلته دغه تغیرات چې رامنځته کیږي دغه یو ثبات نه لري. نو ثبات هغه وخت راتلی شي چې د دغو دواړو ترمنځ باید تناسب په نظر کې ونیول شي او اموال چې راځي باید هغه زیرمه شي د مصرف کوونکو د مقدار نه باید اضافه وي. موږ تاسو پسندازو لرو، که چیرې پسندازو نه لرو نو داسې مشکلات سره مواجه. مبارز صاحب بیا فکر کوئ چې د ستونزې د حل پر وړاندې اساسي خنډونه څه دي چې په داسو میاشتو کې دغه ستونزه حل نه شوه؟ یو خدا ده چې اول باید خپل موږ تاسو د سون ټوکي زیرمې لرو باید زیرمه راوکندل شي او پر دې باندې کار وشي، دې ته پانګوال وهڅول شي او پانګونه هم پرې وشي. دومره خبره دا ده هغه هیوادونه چې که چیرې مشکلات سره مواجه باید موږ تاسو دغه تعویض کړو یا یوازې ورکړو. نورو هیوادونو سره باید موږ تاسو قراردادونه لاسلیک کړو تر څو پورې دغه مشکلات یا د مشکلاتو په وخت کې موږ تاسو وکولای شو نورو هیوادونو دغه واردات ولرو. د وارداتو لړۍ باید د ټولو داسې نه وي چې د یو هیواد سره د موږ تاسو وابستګي یا تړلتیا د یو هیواد سره وي. باید د څومره نورو هیوادونو سره چې هغه هم تولیدونکي د تیل وي یا د سون د ټوکو وي د هغوی سره هم باید قرارداد ولرو. ولې په د ضرورت وخت کې له هغوی نه هم باید استفاده وشي. او بله خبره دا ده چې وکتل شي چې پر کومو برخو کې موږ تاسو مشکلات لرو. آیا د دغو د هغه اشخاص چې هغه سوداګر د سون د ټوکو دي د هغوی او د دولت او د مصرف کوونکو ترمنځ آیا هماهنګي موجوده ده او که نه ده؟ آیا هغه اموال چې دوی راوړي افغانستان ته دغه د خلکو د تقاضا مطابق راوړل کیږي او که دلته د زیرمې لپاره هم ورته یو څه ځای کافي شته او که نه شته؟ دا نه دا موږ تاسو نه وایو چې صادرات او واردات دي یا سوداګر دي.
سوداګر ته نه اموال راوړي، باید نور پانګوالو چې دا زیرمه کړي د څو کارونو لپاره داسې ځایونه باید موږ تاسو ولرو کله چې مصرف د موږ تاسو ټیټ وي او د واردات مو زیات وي، باید پسنداز ولرو. هر هیواد چې پسنداز لري هغوی کولی شي چې یو ثابت اقتصاد ولري په هر برخه کې. دا د سون په ټوک کې نه ده، په هر تولید کې که سبا خدای مکړه پر دغه سي موږ تاسو په یو ځای هیواد کې چې هغه ډیر موږ تاسو واردات تر نه لرو، پر هغه کې مشکلات رامنځته سي، دوی تولیدات له مشکل سره مواجه سي او یا بندیزونه په ولګول سي او موږ تاسو ونه سو کړلای چې دغه اموال را وارد کړو. نو بیا موږ تاسو ولې د دې لپاره پانګونه نه کړې، ولې په خپل تولید نه لرو، ولې په خپل تولیدات نه سو کولای، او کچېری موږ تاسو د دې لپاره داسې د تولید لپاره زمينه نه سو مسایل لري، ولې له یو بل هیواد سره موږ تاسو اړیکې نه ټینګې کړي، ولې غي سره د صادرات او وارداتو په برخه کې خبرې مونږ نه کړي. او بل مهمه په ټولو کې دا ده چې باید زیرمې پسندازونه باید موږ تاسو سره وي، ګودامونه وي، دغه سي اموال باید موږ سره وي، په داسې مترقبه کې استراري حالتونو کې باید موږ تاسو خپل زیرمو استفاده وکړو. دولت هم باید دغه سي کارونه یا کړنې تر سره کړي، پالیسي ولري چې د خپل مصرف کوونکو لپاره او د دولت د خلکو لپاره باید په دغوی د ضرورت په وخت کې اجناس په خپل قیمت باندې په ثابته توګه دوی ته ورسول سي. یو مشکل خو د افغانستان دا چې په خپل اقتصادي حالت خراب ده، کچېری د موږ تاسو اقتصاد یا وړای وای کوي بیا دغه نوسانات باندې دومره خلک نه پوهېدل. دلته حالت خراب ده، دلته خلک له نور مشکلات سره مواجه دي، اقتصاد وضعیت نظر د نور هیوادونو ته د موږ تاسو همسایه هیوادونو ته پر هغه حالت باندې نه ده چې موږ تاسو ته فکر کوو. او بل واقعا کوم امنیت چې د امنیت تر اوسه پورې پر دې موږ تاسو نه توانیدل چې ټول برخې موږ تاسو ورغوسي، ټول برخې موږ تاسو ثبات پیدا کړي. لکه څنګه چې ګورو اقتصاد ثبات لپاره په یو کال دوه کال 15 کال باندې نه برابرېږي، دا لاس کال 15 کال لوی پلانونو ته ضرورت ده. کچېری موږ تاسو تولید کوو، باید تولید لپاره څه وکړو، کچېری موږ تاسو واردات لرو، د واردات کمول لپاره څه وکړو. نو دا هر یو ته هغه پالیسیانه چې موږ په نظر کې ورته نیولې باید هغه پالیسي پر هغه باندې کار وشي، پر هغه باندې هر څومره چې تاکید کیږي پانګوال ورته راجذبي، داخلي پانګوال په کار کې په هغه اندازه باندې باید دوی ته سہولتونه مساعد شي تر څو پورې له دغه مشکلات نه خلاص. مبارز بیا له خلکو ورها خواسته اسپان د تیلو لوړو بیو اغیز د هیواد په نورو کومو برخو دی؟ محمدي صاحب لکه څنګه چې تاسو یو انرژي یا د برق د انرژي د تولید ل خپل منابعو نه په کامله توګه استفاده نه کړي. همدارنګه که تاسو وګورئ ټول فابریکې اکثره له همدغو د سوال ټوکو نه دوی استفاده کوي، له تیلو نه یا مثلا غاز نه یا نورو هغو اجناس نه چې هغه موږ تاسو راواردوو او پر دې باندې په مصرف رسو، دلته تولید تر سره کیږي. بعضی ادارات دي مثلا دولتي دي او خصوصي ادارات دي، دوی هم د سوال ټوکو استفاده کوي. همدارنګه د موږ تاسو صنعت برخه، د موږ تاسو د زراعت برخه، د موږ تاسو نور ادارات ټول د سوال ټوکی له خارج ناراضي او دلته مصرف رسول کیږي. کچېری موږ تاسو به د دوی مصارف ته وګورو او د دوی عواید ته وګورو، نو دا بیا په ټکر کې سره راځي. نسی کولای هغه مصارف چې دوی تر سره کړي پر دوی قیمت باندې او هغه څه چې دوی تولیدوي پر خلکو باندې وپلوري پر هغه قیمت باندې چې دوی هغه ګټه پکې وي، نو دا بیا د دوی دواړو ترمنځ تناسب نشي رامنځته کېدلی. دوی دواړو ترمنځ یو عکس العمل رامنځته کېږي چې مصرف کوونکي غواړي په ټیټ قیمت باندې یو جنس ترلاسه کړي. دلته چې جنس په ټیټ قیمت باندې نه وي او هلته اجناسو نه چې دوی یا هغه موادو نه چې دوی استفاده کوي د دې په تولید کې او د هغوی نرخونه لوړ وي، نو د دغو دواړو ترمنځ باندې بیا هم د صنعتګرو لپاره، هم د خرڅوونکو لپاره او هم د مصرف کوونکو لپاره یو غټ مشکل رامنځته شي. خو پر پرمختللي هیوادونو کې هغه هیوادونه چې هغه واقعا یو څه لري او اقتصاد جوړ ده، هغوی بیا څه کوي؟ هغوی بیا په بازار کې د خلکو سره همکاریانې کوي. تولیدونکي ته وایي که چیرې تا مصرف له دې نه لوړ سي او دلته د خلکو تقاضا یا د مصرف کوونکو پر دې اندازه باندې دوی هغه کوم عواید یا کوم معاش دوی ترلاسه کوي یا مزد ترلاسه کوي نشي کولای دغه اجناس واخلي، نو دوی بیا څه کوي؟ له صنعتګرو سره دوی کومکونه کوي، سبسایډي کوي، تر څو پورې وکولای شي خلکو ته دغه جنس په ښه قیمت باندې وړاندې کړي او هغوی ترې مصرف ترې نه وکړي. او بله خبره دا ده چې زه د ټولو افغانانو نه مې دا هیله ده چې په مصارفو کې باید دوی کمک راولي. دوی باید داسې زده کړه وکړي چې څنګه کولی شي خپل مصارفات کنټرول کړي. هر شخص باید خپل مصرف کنټرول کړي. موږ تاسې اکثریت محمدي صاحب
دا په افغانستان کې میرمنې چې په افغانستان کې کولای شي چې پس اندازونه وکړي نران هیڅ وخت نه پس انداز کولای شي او نه د پس انداز لایق دي ټول میرمنې په کورونو کې چې دوی کولای شي د خپل هغه فامیلونو سره دوی همکاري وکړي کوم وخت مخکې چې څو مصارف درلودل هغه مصارف باندې باید دوی هغه واقعا او کنټرول رامنځته کړي خپل مصارفات کنټرول کړي ترڅو پورې د دغه حالتونو نه د مخنیوي لپاره له هغو پس اندازونو نه باید استفاده وکړي کوم چې دوی پخوا یې کړی او یا اوس یې ترسره کوي نو په ټولو کې بهتره خبره ده چې بیا مهمه میرمنې باید دا کارونه ترسره کړي خپل فامیلونو سره د کومک همکارۍ لپاره تنها مثلا دا نه چې تنها میرمنې دي په دې کې مثلا موږ تاسو خور لور ټول هر څوک چې په کور کې وي هغوی کولی شي چې مصارفات راکم کړي او د سړیانو نه مې دا هیله ده چې بې ځایه د بې ځایه موټرونو د استفادې نه باید هم هغه استفاده باید کمه شي دا نه وي چې مثلا په چکرونو په سفرونو د خوا تللو باندې او یا لوی مشران خلک او همدارنګه د خصوصي سکتور غټ پانګوال د هغو موټرونو باید استفاده وکړي چې دغه د تیل مصرف لوړ ده ولې په یو هیواد کې چې امنیت وي باید دلته ضرورت نه ده چې له هغو موټرونو استفاده وشي چې هغه د خلکو لپاره د مصرف د هغوی لوړ وي مصرف باید ټیټ شي په مصرف باندې باید ټول کار وکړي لوړپوړي باید وکړي ټیټپوړي باید وکړي کورنۍ وکړي ترڅو پورې دوباره هغه عادي حالت ته لاړ شو لکه څنګه چې پخوا د دغه صادرات واردات ترسره کېده ښه مبارز صاحب اوس خو دغسې وضعیت رسېدلی و چې په هیواد کې د پټرول او ډیزلو بیې له 84 تر 80 پورې رسېدلي دي که څه هم تاسو وړاندې حل لارې چارې یادې کړې خو مشخصا که په لنډمهالو حل لارو وغږېږو حل به یې څه وي په لنډ وخت کې په لنډ وخت کې کولی شو چې سوداګر هغه مفاد یا ګټه چې په دې نرخونو باندې وضع کول هغه باید راکنټرول کړي تعرفې کومې ګمرکي تعرفې چې پر دوی باندې وضع شوې وي هغه ګمرکي تعرفو باندې باید غور وشي او هغو هیوادونو سره باید موږ تاسې تړونونه وکړو چې هغه کولی شي افغانستان ته په ښه قیمت باندې دغه د سون توکي راوارد کړي او بل مهمه خبره په خپل داخلي مصرف کوونکي دي دوی باید دغه خپل مصرف کنټرول کړي کولی شي په لنډمهاله کې موږ تاسو دغه تکمیل کړو او که چیرې داخلي مصرف کوونکي لکه څنګه چې نن د راشد د موټرونو ګورو او د دوی دغه استفاده وکتل شي او خلک لکه څنګه چې په ترافیک نن د اسنادو لیدنه کوي باید دغسې ترافیک یا نور داسې نظارت کوونکي راوځي او هر موټر وګوري که چیرې دوی سره نور خلک اشخاص نه وي او دوی تنها مثلا یو نفر په دې موټر کې ځي راځي او یا له هغو موټرونو چې هغه استفاده ډېره ده او ډېر تیل یا مثلا د سون توکي مصرفوي له هغوی سره باید وکتل شي او هغوی ته باید نصیحت وکړل شي تر څو پورې داسې کړنه ونه کړي دغه مصارف راټیټ شي او هلته نور مصرف کوونکو ته نرخونه راټیټ شي مبارز صاحب وروستۍ پوښتنه کوم بس همدلته راټولوو افغانستان په کور دننه د نفتي توکو زیرمې هم لري طبیعي زیرمې فکر کوئ لږ تر لږه څنګه کیدای شي چې افغانستان په کور دننه دغه خپلې اړتیاوې په اوږدمهاله کې پوره کړي خو محمدي صاحب که چیرې پانګوال ګورو داخلي پانګوال دې ته وهڅول شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او د دې لیاقت ظرفیت ولري او همدومره پانګه ولري نو دا یو بهتره خبره ده ولې افغانان کولی شي چې خپل هیواد پیاوړی کړي د خپل هیواد لپاره کار وکړي او بله دویمه خبره دا ده که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته ترقي ورکړو نو خارجي پانګوالو ته داسې زمینه مسایل کړو لکه څنګه چې د هغوی خواهش وي ولې بعضې مواردو کې موږ تاسې نشو کولی چې ټول کارونه په خپله خوښه باندې ترسره شي بعضو کې به ته زیان هم کوي خو تر څو پورې چې پانګوال راسي پانګونه وکړي د پانګوالو لپاره پر دغسې منابعو باندې پانګونه باید د هغوی په خوښه باندې هم ترسره شي چې ډېر مفاد ترلاسه کړي وکولی شي دلته پانګونه وکړي بیا په نورو زیرمو کې بیا موږ تاسې د دې لپاره په مفاد باندې فکر کوو لکه څنګه چې پخوا خام مواد نورو هیوادونو ته صادرول نن غواړو دغه خام مواد نورو هیوادونو ته باید لاړ نه شي دا باید په داخل افغانستان کې باید موږ تاسې پروسس کړو همدارنګه د سون توکو په تولید کې په استخراج کې اوس باید د نورو هیوادونو نه وغواړو په ډېره کمه مالیه باندې په ډېره کمه فیصدي باندې په ډېرو کمو عوایدو باندې موږ تاسې دوی سره داسې وکړو لاسلیک کړو چې تر څو پورې دغه زیرمې دې ته به مساعد کړي چې دلته استخراج وشي بیا په نورو زیرمو کې به موږ تاسې هغه خپل هغه پالیسیانې چې لرو او په نورو هیوادونو کې پلي شوي دي ښه عواید یې ترلاسه کړي بیا به په هغوی باندې دا پلي کړو
نو بهتره خبره ده چې د هر یو لپاره باید موږ تاسو داسې تنظیم ولرو چې څنګه کولی شو خارجي پانګوال لا جلب کړو. د خارجي پانګوال تقاضا څه ده، موږ نه څه غواړي، څه ورته کولی شو، باید هغه ټولو ته مسایل شي چې پانګونه وکړي. مننه د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محمد عیسی مبارز. تاسو نام نړۍ مننه محمد عیسی.